اول راځو دې مسلې له چې روژه په چا باندې فرض ده. دا خبره یاد کړئ مختصر. روژه په هغه انسان باندې په هغه شخص باندې فرض ده چې په هغه کې 5 شروط دي. روژه په هغه چا باندې فرض ده چې په هغه کې 5 شروط دي. اولنی شرط دا دی چې ان یکون مسلما، دی به مسلمانی. نو دا شرط چې موږ ولګو نو کافر تی ووتو. کافر نه دا عبادت نه قبلیږي ځکه چې خو په دین کې ورننوتی نه دی. او قرآن کې الله وی وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. د دوی نه چې د دوی د نفقې او صدقات نه قبلیږي نو د هغې وجه دا ده چې دوی کفر کړی په الله باندې او د هغه په رسول باندې. نو که یو کافر روژه ونیسي دا روژه د هغه نه قبلیږي. دویم شرط دا دی چې ان یکون مکلفه، دی به مکلفي. دې کې دنه 2 خبرې دي چې دی به بالغ او عاقلي. مکلف دا معنی شو چې دی به بالغي او دی به عاقلي. عاقل معنی چې عقل به کار کوي. که لیونی نو لیوني نه خو قلم اوچت کړی شوی دی. بالغ دا مطلب شو چې دی به ماشوم نه وي ځکه چې ماشوم باندې روژه فرض نه ده، د هغه نه هم قلم اوچت کړی شوی دی. دریم دا چې ان یکون قادرا، دی به قادر وي په دې روژو نیو باندې. مطلب دا چې طاقت به وي. عاجز باندې روژه نشتي، مطلب دا چې طاقت د روژو یې نه وي نو په هغه باندې به روژه نیونه نشتي. او دا د روژو نیونه چې عجزه وي او طاقت یې نه وي نو دا کمزورتیا بیا په 2 قسمه ده. دا ورسره فایده یاده کړئ. یو سړی د روژو نیونه کمزوری دی، نشي نیوی، طاقت یې نشتي، نو کمزورتیا بیا 2 قسمه ده. یو هغه کمزورتیا ده چې هغې ته طارې ویلی کېږي، وختي طور کمزورتیا. لکه یو سړی دی بیمار دی او بیماری وختي طور ده. بیمار شو ډاکټر له لاړ، ډاکټر ته یې ښه به شي، یو څو ورځې بعد به ښه شي، له دوایانو خوره، خو روژې مه نیسه، تا له نقصان درکوي. نو دی به بیا انتظار کوي چې کله ښه شو دا روژې به نیسي. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. الله دا شمار به په نورو ورځو کې پوره کوي. باز ټلیفونو کې وایي زه جي بیمار شوی وم او اوس ښه شوی وم او روژې رانه پاتې وي، کفاره ورنه کړمه؟ نسی چې کفاره ته ورکړي. چې روژې نیوی شي یعنې د خپل بیمارۍ نه ښه شي نو بیا په ده باندې روژې نیول لازم دي، کفاره به بله نشته. دویم قسم کمزورتیا هغه دی چې هغې ته دائمي کمزورتیا ویلی کېږي. همیشه کمزورتیا بیا 2 طریقو سره، یا خو د عمر د زیاتوالي د لاسه او یا داسې بیماری په انسان باندې راشي چې یعنې ډاکټري اصولو مطابق او د خلکو د تجربې مطابق وي ده ته یعنې دا بیماري نه ښه کېږي. بس د عمر له علاجونه کوي، عمر له ګولۍ خوري، عمر له دوایانې استعمالوي. نو دا قسم خلک به بیا د یوې روژې په بدله کې یو مسکین مړی، یو غریب له به خوراک ورکړي، ښه خوراک، پیسې نه، خوراک. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الله وی کومو خلکو ته چې دا روژه نیوه ګرانې په دې طریقې سره چې د همیشه دپاره دوی په یو کمزورتیا کې مبتلا دي نو دوی دی بیا د هرې روژې په بدله کې یو مسکین له خوراک ورکوي. څو شرطه شو؟ 3. څلورم شرط دا دی چې ان یکون مقیما، دا سړی به مقیم وي، مسافر به نه وي. مسافر باندې روژه نه ده لازم.
مسافر باندې روجه نیوه لازم نه ده، که پرېږدي نو بیا به وروسته قضا راوړي. او اوس دا د هغه ځای بحث نه دی، د دې خبرې بحث نه ځای نه دی چې موږ دلته دا خبره بیان کړو چې مسافر دپاره روجه نیول غوره دي که نه بوزه کول غوره دي، او په کم سفر کې او په کم کې نه. دا مسله به انشاءالله په خپل ځای کې راځي، حدیثونه به دې باب کې راځي، هلته به زه تاسو ته دا مسله واضحه کړم انشاءالله که ژوندی وم چې مسافر دپاره روجه نیوه غوره دي او که نه نیوه غوره دي، کوم یو کې اجر ډېر دی. پنځم شرط دا دی الخلو من الموانع، چې دا انسان به د موانعو نه پاکي. موانع څه معنی ده؟ یعنی هغه څه چې د هغې د لاسه په ده روجه منع کېږي، نو دا شرط د زنانو دپاره خاص دی. دا پنځم شرط د زنانو دپاره خاص دی. هغه موانع څه دي؟ څلوېښتي یا د حیض بیماري. ځکه چې زنانه په څلوېښتۍ کې یا په حیض کې نو دې باندې روجه نیول څه دي؟ حرام دي. حرام دي، دا ټکی یاد کړئ، روجه نیول پې حرام دي. بعض زنانو په باره کې موږ نه تپوسونه شي چې د حیا د لاسه روجې نیسي او نشي ویلی. نه، دا ګناه ده. ګوره ګناه د حیض په حالت کې، د څلوېښتۍ په حالت کې زنانه منع کړی شوې ده د مانځه نه او د روجو نیولو نه. دا فایده ورسره بیا یادول پکار دي چې که یو زنانه روجه نه یې نیولي، خو د هغه انسان په مخ کې چې هغه روجتي او روجهداري د هغه په مخ کې د خوراک څښاک نه کوي. دا یو ادب دی، دا یو ادب دی بیا.